سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. د جنوا کنفرانس مرسته کوونکو هیوادونو د راتلونکو 4 کلونو لپاره د افغانستان سره د 14 میلیارده ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په دې کنفرانس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د 12 لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه، په فساد ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یوه فابریکه د غیر الکولي مشروباتو له بوتلونو څخه پشم شیشې جوړوي. مسؤلین وایي چې په دې فابریکه 1.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی او هره ورځ 10 ټنه پلاستیکي کثافات پروسس کوي. دغه فابریکې تر ډیره افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو څخه د پشم شیشې د واردولو مخه نیولې ده. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزې الوتنې بیا پیلیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود کې په ډاګه کړی چې تر 2023 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپله 2 اړخیزه سوداګري 2 میلیارده ډالرو ته ورسوي. په لارښود کې راغلی چې ازبکستان غواړي افغانستان ته د اوسپنیزې پټلۍ او د بریښنا مزو لیږد پروژې هم ګړندۍ کړي. دایکنډي کې د مڼو د 18 انرژۍ سړو خونو چارې بشپړې شوې. ځایي چارواکي وایي د دغو سړو خونو د جوړولو ټولیز لګښت د بڼوالو له ونډې پرته نږدې 50 میلیونه افغانۍ ده. یا د سړې خونې هره یوه یې د 20 تر 25 ټنه مڼو د ساتنې وړتیا لري. تر بادامو وروسته مڼه د دایکنډي ولایت د بڼوالۍ تر ټولو ډیر محصول دی چې په پراخه کچه د دې ولایت په ټولو 10 ولسوالیو کې تولیدیږي. بامیانو کې سږکال د کشتۍ حاصلات 10 سلنه زیات شوي دي. د بامیانو ولایت ځایي چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې 1800 مټریکه ټنه کشته تولید شوې ده. د چارواکو په وینا د کشتۍ د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د زردالو د هغه ونو ثمر ته رسېدلی دی چې څه موده وړاندې کرل شوي دي. د زردالو ډیر باغونه د دغه ولایت په کهمرد، سیغان، یکاولنګ، نمبر 1 او 2، شیبر او ورس ولسوالیو کې شتون لري. میدان وردګ ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ ودانۍ بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي دا ودانۍ د نږدې 21 میلیونو افغانیو په لګښت د یوه کال په موده کې جوړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا د دې ودانۍ په ګټې اخیستنې سره به ولسونو ته د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې غوره خدمتونه وړاندې شي. تخار ولایت کې سږکال د هنګ 125 مټریکه ټنه شیره تولید شوې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تخار ولایت کې پر نږدې 1220 جریب ځمکه باندې د هنګ یا انغوزي بوټي کرل شوي او له هر جریب ځمکې څخه تر 500,000 افغانیو پورې عاید ترلاسه کیږي. هنګ یا انغوزه د افغانستان یو له ارزښتناکه بوټو څخه دی چې شیره یې دارویي وړتیاوې لري. افغانستان تیر کال د 114 میلیونو ډالرو په ارزښت د هنګ شیره هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادره کړې ده. په غور کې د 25 میلیونو افغانیو په لګښت د 15 پراختیایي پروژو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي په دې پروژو کې د اوبو رسولو شبکې، د لمریزې بریښنا شبکې او د کرنیزو اوبو لګولو زیرمې شامل دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له دې پروژې څخه شاوخوا 1000 کورنۍ ګټه اخلي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.